علم پوها علم نور علم رڼا ده علم ژوند علم ډیوه علم بری. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. د اسلامي ښوونې او روزنې یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا استزاده طالبین درسونه موږ را شروع کړي وو او له ډېر دراز وخت راهیسې پاتې شولو. یوه ځل بیا یې شروع تکل کوو او شروع کوو له الله جل جلاله نه توفیق غواړو. 90 نمبر حدیث ته رسېدلي وو. 90 نمبر حدیث نه شروع کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیة المنافق ثلاث، د منافق علامې درې دانې دي. یوه خبره مخکې له علامو بیانولو د منافق نه ضرور ده چې هغه خپله منافق ده. منافق چاته ویل کېږي؟ منافق هغه چاته ویل کېږي چې په خوله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې منافق هغه چاته ویل کېدو، البته چې په خوله باندې به اسلام ښوول او په زړه کې به کافر و. پاته سو په اوس زمانه کې هغه عقیدتي منافقین نسته کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ولو. عملی منافقین سته. نو یو منافق عقیدتي ده، بل منافق عملی ده. کوم چې په نن زمانې کې څوک و چاته فرض یې که د منافق لفظ وکاروي، هغه به په دې اساس چې ده ته به منافق عملی وایي. منافق عقیدتي چاته ویلی نه شي. منافق عملی چې د هغه مسلمان ده، خو چونکې فقط عمل د منافق کوي. او منافق عقیدتي کافر ده، دغه په زړه کې کفر ده، هسې په خوله باندې اسلام ظاهروي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې علامې د منافق درې دانې دي. اذا حدث کذب، اوله علامه د منافق دا ده چې کله خبرې کوي دروغ وایي په خبرو کې. و اذا وعد اخلف، دومره علامه د منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا ده اذا وعد، کله چې وعده وکوي اخلفه، په وعده کې خلاف کوي، په خپله وعده باندې نه درېږي. چې وعده وکوي له هغو څخه مخالفت کوي. له تا سره به وعده وکوي چې په پلاني وخت په پلاني ځای ته یا راځو یا به سره ځو، هغه وخت کې دی حاضر نه وي. و اذا اؤتمن خانه، او کله چې امانت ورته کېښول شي خانه، دی په دا امانتو کې خیانت کوي. دا بل علامه د منافق شوله. رواه البخاري. 10 نمبر حدیث. الکبائر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي غټ ګناهونه دا دي. یو له غټو ګناهو څخه الاشراک بالله، شریک نیول دي له الله پاک سره، دا غټه ګناه ده. وعقوق الوالدین، او عاق کول، ازار ورکول مور و پلار ته. عقوق څه معنا؟ عقوق ضرر رسول. حقوق الوالدین دا معنا چې ضرر رسول مور پلار ته او نافرمانی کول د مور پلار په هغو کارو کې چې شریعت په هغو باک ونه لري. یعنی که چېرته مور او پلار تاسو د یو کار امر کوي او ته هغه کار ترسره کې، شرایط تر کوم مسؤلیت لاندې نه راځي، په دغسې کارو کې د مور و پلار نافرمانی کول دا حقوق الوالدین بلل کېږي. وقتل النفس، او وزنه د نفس، د مسلمان نفس وزنه، هغه نفس وزنه شي، وزنه یې تا ته روانه وي، څه مسلمان څه غیر مسلمان، خو تا دپاره یې قتل د روانه وي، دا هم ګناه کبیره ده. والیمین الغموس، او بل ګناه کبیره یمین غموس ده. محترمینو، یمین غموس هغه د دروغو قسم ته ویل کېږي. دغه په دروغو باندې قسم خوړل ته غموس وویل سو. ولې؟ وایي ځکه د غموس خپله معنا ډوبېدل دي. دلته هم چې یو څوک په دروغو باندې قسم وخوري، د ده دا قسم ته یمین غموس ځکه وایي چې دی د دغه قسم په وجه سره یو وارې په ګناه کې ځان ډوب کو، او بیا به په ورځ د آخرت الله پاک دی په جهنم کې ډوبوي. 11 نمبر حدیث. رسول الله مبارک فرمایي البر، نیکي چې ده حسن الخلق، ښه اخلاق کول، دا نیکي ده. والاثم، ګناه، ما هغه شی ده حاکه
هغه شک پیدا کوي فی صدرک د تا په سینه کې. وکرهت او بده بولي ته ان یطلع علیه چې خبر سي په دغه کار د تا باندې الناس خلق. نو له دې څخه موږ تاسو ته نیکي او بدي اسانه معلومه شول. رسول الله مبارک راوپېژندل. نیکي څه ته وایي؟ ښه اخلاق کول. ګناه څه ته وایي؟ ګناه هغه کار ته ویل کېږي چې تا د تا په سینه کې د تا په زړه کې تا ته شک پیدا کړي چې دا به مې ښه کار کړی او که به مې نه کړی. او کله چې ته وکې زړه دې ورباندې مطمئن نه وي چې دا مې ښه کار لکه چې ونه کول، بس داسې زړه دې پرې مطمئن نه شو، دا علامه د دې ده چې دا کار د تا ګناه ده. خو دا په هغو کارو کې چې د الله پاک له طرفه او د رسول الله مبارک له طرفه یا د شارع له طرفه په هغو باندې صریح نص نه یې راغلی، صریح آیات او قول نه یې ورباندې راغلی. په دغسې شیانو کې فرض یې که چېرته تا په زړه کې د هغه کار په کولو سره شک پیدا کېږي نو اتې دغه کار ګناه ده. او یو دا چې آیات کریمه پکې راغلی، حدیث پکې راغلی چې دا کار ناروا ده، خو دغه معلومه ده چې ناروا ده، خو هغه شک دې ته ضرورت هم نه لري. وکرهت او ته بد بولې ان دا یطلع چې خبر شي علیه په هغو باندې الناس خلق. دا بله علامه د ګناه ده. یعنې که چېرته ته وایې یو عمل وکړې او دغه عمل د تا په داسې حال کې وي چې هغه خالي وي، نو اوس که چېرته داسې وي چې ته په خپل زړه کې وایې چې یاره په دې د خلق خبر نشي، که چېرته خلق پرې خبرېږي ته په شرمنده کېږې، لرې د هغه حیا نه چې په تا کې موجوده وي، نو پوه شه چې دغه کار د تا ګناه ده. او دا بیا په هغه باره د هغو کارو کې راځي چې د شریعت له طرفه یې بیان نه راغلی. یو که د شریعت او د اسلام له طرفه د هغو ګناه په صریح آیات و حدیث سره بیانه سوي، بدوالی یې بیان سوی، نو بیا هغه ګناه ده، خو بیا هغه تشریح ته ضرورت نه لري، نه دې ته ضرورت لري چې تا په زړه کې شک پیدا سو، نه دې ته ضرورت لري چې یا فرض یې که ته دا بده بولې چې خلق دې پرې خبر شي یا دې نه شي، هغه معلوماتي ګناه ده. 10 نمبر حدیث الخلق عیال الله. رسول الله مبارک فرمایي وایي دا مخلوق چې ده دا ټول عیال الله، دا عیال د الله پاک. د عیال چا ته ویل کېږي؟ عیال په اصل کې هغه شي ته ویل کېږي چې یو سړی یې تکفل کوي، یو څوک یې تکفل کوي او د هغو رزق یې په غاړه باندې. دلته استعارتن دا مخلوق ته عیال د الله پاک ویل سوي دي، کنې دی خو عیال د الله پاک په حقیقت کې نه دي، دا مطلب چې رزق الله پاک ورته رسوي، مجازن او استعارتن ورته عیال ویل سوي دي. فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. فاحب الخلق محبوب ته ډیر محبوب دي خلقو الى الله والله پاک ته من هغه څوک ده احسن الى عیاله چې هغه نیک وي خپل عیال ته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 13 نمبر آیات رسول الله مبارک فرمایي وی المسلم حقیقي مسلمان من هغه د سلمه چې په امان باندې المسلمون خلق من لسانه له ژبې د دونه و یده او له لاس د دغه جمله همدغه رنګه ما بعد د دغې جملې چې ده دا ټول په ترمذي شریفه کې په نسایي بیهقي او بخاري په دې ټولو کتابو کې را روایت شوي دي. نو مسلمان حقیقي مسلمان رسول الله مبارک فرمایي وایي هغه ده چې په امن باندې مسلمانان له ژبې د ده نه او له لاس د ده نه. څه معنا دا چې واجبه ده په مسلمان باندې دا چې دی به هیڅ چاته ضرر نه رسوي، نه به په لاس ژبه سره ضرر ورته رسوي او نه به په لاس سره ضرر ورته رسوي. او داسې ژبه او لاس یې ذکر کړلو، ژبه او لاس یاد شولو په دې حدیث کې، په ذکر د دې دواړو سره اتې ټول لکه ټول اندامونه چې ذکر شو بس دا رقم ته شول. او په دې کې حدیث کریمه کې اظهار د ښکاره کېدل د لپاره د شان د اسلام او بیان د لپاره د هغه بعضې اوصاف، یعنې دا چې په تاسې باندې کله چې تاسې ایمان په الله پاک او په رسول الله راوړ نو په تاسې دا واجبه ده چې تاسې له ژبې نه به هم خلق په امان باندې دي، تاسې له لاس نه به هم مسلمان خلق په امان باندې. والمؤمن مؤمن من هغه څوک د امنه چې د دونه په امن کې الناس خلق علی دمائهم په خپلو وینو باندې و اموالهم او په خپلو مالو باندې. څه مطلب دا چې دا خلق به مؤمن په خپل ځان باندې امین ګرځوي
او دوی به له دا مؤمنه چې په خپل وینه په خپل مال او په خپل عزت باندې نه ډاري. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مجاهد چاته ویل کی؟ والمجاهد جهاد کوونکی کوشش کوونکی من هغه څوک ته جاهده چې هغه مقابله کوي نفسه له خپل نفس سره في طاعة الله په طاعت او په عبادت دی الله پاک. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. او مهاجر چاته ویل کیږي؟ مهاجر اصلي د مهاجر معنی پرېښودونکی. نو مهاجر چاته ویل کیږي؟ مهاجر رسول الله مبارک فرمایي وای من هغه څوک ته هجر الخطايا چې هغه پرېږدي واړه ګناهونه والذنوب او غټ ګناه، دې ته مهاجر ویل کیږي. تر دې 34 نمبر حدیث پورې د موږ تاسې نننی سبق بس ده او له دې نه وروسته به انشاءالله الرحمن نور سبقونه بیا په بعد کې پسې وایو. أقول قولي هذا أستغفر الله لي لنا ولكم ولسائر المسلمين.